دا په شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله مدرسه کې د دستاربندۍ او میلاد النبی صلی الله علیه وسلم غونډه ده چیرته چې هر کال په سلګونه زده کوونکي فارغیږي. د دې مدرسې بنسټګر مولوی محمد ابراهیم بارکزی د دینی زده کړو پر اهمیت وغږیدو. چطور بتانیم ما شما که الله را راضی بسازیم؟ خیلی آسان است. رضایت الله خیلی آسان است. این مشکل نیست، این سخت نیست که الله را ما راضی بسازیم، چون الله وعده کرده هر کسی که ایمان، دیانات، اخلاص را اختیار کردن برای آنها خلافت روی زمین میتیم، حکومت روی زمین میتیم و دینی که اینیا به این معتقد است که دین اسلام است برایشان محکم میسازیم. ما وقتی که دین خود یاد بگیریم و سر دین خود عمل بکنیم می توانیم که از بدبختی ها برایم. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر امیرونو هم په یاد غونډه خوښي څرګنده کړه او ترڅنګ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په سیرت او د حافظانو د فضیلت په تړاو وغږیدل. په دې افتخار کوم چې الحمدلله نن په دغه فرتمینه غونډه کې چې د قرآن عظیم الشان د څو تنو ځوانانو هلکانو د دستاربندۍ مراسم دي او په دې کې مو موږ ته وخت راکه او په دې کې به انشاءالله موږ او تاسې چې شرکت وکړو نو دا د سعادت الدارینو سبب دی او ډېرې یو عظیم الشان غونډه ده. دغه قدر دغه عزت چې الله د یو ماشوم بچی په وجه باندې چې یو پلار او مور د خپل اولاد تربیه وکړي، هغې ته قرآن ورزده کړي، په هغې قرآن یاد کړي، دغې برکات دا دي د والدینو دپاره. په ورځ د قیامت کې به الله داسې د عزت یو تاج ورپسروي چې د هغې روشنایي به د دنیا د لمر نه زیاته وي. دغه عزتمندو بل چاته نشته دی، نه د یو ډاکټر مور و پلار ته شته، نه د یو انجینر صاحب مور و پلار ته شته، نه د یو مالدار سړي مور و پلار ته شته، بلکې چا چې په خپلو بچو د قرآن عظیم الشان حفظ وکړه، قرآن په یاد کړه، دا عزت الله هغې ته ورکوي. ډېر یو بهترینه مجلس دی چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په مسجد نبوي کې دوه مجلسونه ناست دي. په هغې کې یو مجلس چې دی هغه د طلبه کرامو د درس مجلسو. جناب محمد رسول الله مبارک راغی د همغې مجلس سره کېناست، صحابه کرام ترنه پوښتنه کوي یا رسول الله مبارکه دا بل مجلس څنګه دی؟ دا ښه مجلس نه دی؟ وایي دا هم ښه مجلس دی، انی بعثت معلما، زه معلم را لېږل شوی یم، دا بهترینه مجلس دی د نسبتا دا بل نه. د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله مدرسې مسئول قاری کرامت الله بارکزی هم یاد غونډه د استادانو یو کلنه لاسته راوړنه وبلله او هغه فارغان چې قرآن کریم یې په ناظره ختم کړی غوښتنه یې ترې وکړه چې باید په دې بسره وده کړي او دیني زده کړو ته لا دوام ورکړي. د حفظ په صنف کې موږ شاګردانو ته تجوید او هغه عملي و نظري تجوید او ورسره دینی مسائل لکه مونځ شو، بعضې مهم اسلامي مسائل شو شاګردانو دپاره هغه ورزده کوو او مکمل حفظ دی الحمدلله. الحمد داسې یو 8 کاله کېږي چې زه دلته هم د مدیر په حیث د ذکورو د بخش وظیفه مخته وړم او هم د حفظ استاذ یم او پیغام مې د شاګردانو والدینو ته دا دی چې دوی خو الحمدلله درسونه بعضو حفظ وکړ مکمل، بعضو ناظره خلاصه کړې ده، هغه ناظره ووالا ته مې پیغام دا دی چې دوی خپل درسونه مخته یوسي، حفظ مکمل خلاص کړي، بیا د قرآن کریم ترجمه او تفسیر زده کړي او حافظانو ته پیغام دا دی چې هغوی خپل هغه درسونه نور هم مخته یوسي، د قرآن په تفسیر، د قرآن په علومو ځانونه خبر کړي. نن خو الحمدلله زموږ د یو کال نتیجه ده، موږ ډېر زیات خوشحاله یاستو. دا زموږ د یو کال د تیر شوي کال ګرچې موږ د ډېرو مشکلاتو سره وو، اقتصادي ستونزې وې، هر رنګه ستونزې وې، خو بیا هم الحمدلله موږ په دې وتوانېدلو د الله جل جلاله په فضل او د دوستانو په همکاري باندې دغه نتیجه وه چې الحمدلله نن موږ د فراغت مراسم د ډېر زیات خوشحاله یاستو.
د یادې مدرسې فارغانو د استادانو د هڅو ستاینه وکړه او پر هیوادوالو یې غږ وکړو چې په خپلو اولادونو دینی زده کړې وکړي. بسیار خوشحال هستم این دستاربندی را برای ما مهیا کردن، با وجودی که جای ما بسیار تنگ است. از مولوی صاحب ابراهیم باریکزی بسیار خوشحال هستیم که برای ما هر کاری که ضرورت داشتیم برای ما معاینا کرده است. مدت 3 سال میشه که از ناظره شروع کردیم حفظ کم کم دیگه تا مدت 3 سال تکمیل حافظ قرآن شدیم. پیام به جوانای امروز ایمی است که باید درس بخوانند که یا قرآن را بیاموزند که تا یک جای برسن. 2 میاشتې کېږي چې په دې مدرسې کې زده کړه کومه او موږ ډېر خوشحاله یو خپل استادانو څخه چې موږ یې تر دې ځایه پورې را رسولي یو. پیغام مې ټولو ځوانانو ته دا ده چې خپل درسونه قرآن شریف ووایي تر څو یو ځای ته ورسیږي. دا د یادې مدرسې 12مه فراغت غونډه وه چې یو تن د قرآن کریم حافظ او 30 تنه د قرآن کریم ناظره فارغان ول. په یاده مدرسه کې 250 هلکان او 2000 نجونې په دیني زده کړو بوختې دي.